السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې پر بام باندې پرېوتل، پر چت پرېوتل چا دیوال نه لري، دا د شرعیت نظر څخه څنګه دي؟ محترمه نه دي روا، ځکه دا هلاکت دي. نو که سړی د شپې ګیل سو وولېدی یا مثلا ولاړ سو، د ابي عمران څخه روایت دی، هغه وایي بعضو اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي دي چې هغو به ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من بات فوق بیت، که څوک پرېوتی پر چت د کور او هغه دیوال میوال نه درلودی او دی په وکه فما ته راوولیدی او مړ سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مرزین بیزار یو. حدیث رقم 10122 صفحه نمبر 125 جلد نمبر 8 مجموع زوائد. نو محترمه پر بام باندې ما پرېوځي، یو دیوال یا یو چادر اوسپنې یو شی راوګرځوي، نو د هلاکت څخه به راوژغورل سي. واقعیت دا زموږ د مسجد بام دیوال نه لري، د مدرسې پر دې بیا شمسیانې پرتې دي. نو دا بر ورځ ملا مدرسې مولوي صاحب سرمال دغه دیوال به په پسرلي ور جوړوه، ځکه دغه کوچنیان طالبان خو نو نه دي په باور ګیلېږي، نو لاندې به راولېدلي باره به سبا خونیا سوي او دروازه به کې کښېږدو، باره به د کوچنیانو ورخېږي. نو دغه مې قصد و اراده کړې ده چې مال یا په تر هغه وخته بیا څوک نه ورخېږي. او دا چې مې اوس دغه پوښتنه وسوله د حدیث مرکه مې ولیدي، نو انشاءالله الرحمن الله توفیق راکړي دغه دیوال لازم جوړ کړم، ځکه هر هغه څوک چې د هلاکت پر غاړه باندې هغه باید ځان وژغوري. نو طالبان خو بیا دی شان دي لکه ښځې دی دي، ښځې هم سر نه خلاصوي، طالبان هم سر نه خلاصوي. لاس وار به ورته ووایي چې دا بام ته مه ورخېږي، دا کوچنیانو ته مه ورخېږي، چې زه راځم دی لکه سیرلان په دغه ځینو په سر کې ناست دلته سبقان د کوچنیانو ورتېروي. ولې کورشاد خو لاندې لمر نسته چې تاسو لوړ ختلي یاست، لکه چرګان دا لوړ ځای دغه کوچنیانو ته خوند ورکوي. نو دیوال نسته، بله ورځ به لیدلي باره به مور پلار وایي موږ خو دیوبندي ته د سبقان دپاره ورستولې وه، د دې دپاره خو مو نه ورستولي چې راګوډې کړي. محترمه پر بامو مه پرېوځي، پر هر هغه ځای کې چې خطر وي. بعضې خلک د موټر په چت کې پرېوځي، هغه جنګله منګله نه لري، هر هغه خطري ځای چې د انسان نه هلاکت هم افزي وي هغه ته پرېوتل ګزاره کول حرام دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.